کاکاجي نه پوهېږم چې ګلې په څه حال باندې وي. زره ګل رنګه څه وکړمه، سوچ اخیستی ما، سرکوزی دی، کله ورته قهرم شم غوسم شم، خو بیا هم پرې خفه کېږم، وراره مې دی، د زړه غوښې مې دي. کاکاجي زما خو ملګری دی د بچپنه، زه هم ورپسې خفه یم چې سپېره به چېرته تللی وي. کاکاجي تاسو ته خبرې چې ګولې څه شو؟ ولې د څه نه؟ هغو ډاکوانو غوا کړی دی او پوره 1 کروڑ روپۍ غواړي. دا څه دی؟ ډاکوانو او 1 کروڑ روپۍ؟ 1 کروڑ روپۍ خو ګولي په خوب کې مې دي، دا به څه کېږي؟ بس که 1 کروڑ روپۍ مور نه کي بس بیا ګولې دله نه را پرېږدي. دا به څه کوو ګل رنګیا، څه چل به کوو؟ یا لکه جباریا څه ګپ خو نه لګې؟ نه حقیقت دی. نه نو تا ته چا وویلې؟ ما ته تاجي وویلې، زه د هغه د خولې نه خبر شوم. خدایه پاکه کاکاجي دا به څه کوو؟ دا خو که اوس 1 کروڑ روپۍ دا خو چې دا ټوله ځمکه خرڅه کوم نه پوره کېږي، دا به څه کېږي؟ نو کاکاجي چې تا ته ماوین مې کې په کنار پرېږده نو ته ورپسې هر وخت لګیا دا ټول ستا کارونه چې ویزه داسې او دا څه ورته وایي شوریا ده او دا ماړه نو خو تا په دې چکر کې راوسته چې بار ملکې مزې دي که نه. لکه خبره واوره څه چل به کوو؟ دا خو زما ته ډېره ته کېنه اوس مېنې کې کېنه. کاکاجي زما په خیال په دې کلي کې ډېر زیات داسې خلک شته چې دا خبره شوره کړې ده، ځکه خبر شوي دي چې ګلونه پیسې را روانې دي، خو دا خبره که غلې پاتې شوې وې او یو ټوټس به کې خرڅه کړی وې نو کار به هم شوی و، اوس به پکې دا کیسې هم نه راتلې. نو اوس راته ووایه چې څه چل وکړو، د دې به حل څه وي؟ هلکه چا سره خبره وکړو چې د دې څه مسلې حل راوباسي؟ ما ته خو تاجي وویله، تاسو هم تاجي سره مشوره وکړئ چې هر څه مخه یې دله درکړه ده. نه ګل رنګه ته هم داسې ناسې بوت دې د تا نه جوړ کړی دی، غم د سره نشته. پاسې چې لاړ شو چېرته رپورټ وکړو، پولیس سټېشن ته لاړ شو. کاکاجي زما خو خپو لاندې ځمکه وتښتېده، خو ستا خبره هم صحیح دی، نه یې چې دوی چې څه رپورټ پولیس ته ووایو. مخکې شه راځه. ګولیا که په 2 ورځو کې دننه دې د 1 کروڑ روپو بندوبست ونه کړو نو د خپل ژوند نه دې لاس ووینځه. ماما لا خوله ولا خوکه ما ډاکو ماما په خدای باور کو د ژوند نه به یا لاس وینځم او یا نه د لوږې مړ شوم. زوی مې لکه ډوډۍ راوړه چې هغې ته لاس وینځم او په بله غېټه یې وخورم او بله دا خبره ډاکو ماما ته یقین وکړه چې ما په ژوند کې 1,000 روپۍ هم نه دي شمارلې، ته د کروړو روپو غم وړې. ویې به چې د بیبي به مثالي او د خوږې ښځې به مثالي. غلی شه، فریادونه مه کوه، ځمکه دې خرڅه کړې ده، پیسې راوباسه پیسې. ببره د ده په خبرو کې را نه شي، ښه غټه شوړه ده ورسره، ښه غټه. ډاکو ماما شوړې موړې پرېږدې، ویم لاول د ډوډۍ غم وکړې، یقین وکړې د لوږې ته د لاسه مرمه چې ډوډۍ وخورو که نه نو بیا ګپ لګوو که نه. لکه صنوبره د دې سړي په دې ککرۍ کې پوره 1 کروڑ روپۍ دي، لاړ شه د روټۍ بندوبست ورته وکړه چېرته د لوږې نه رانه مړ نه شي. ورشه ببره اشنا داسې نه چې خوراکونه مړه نه وکړي او د پیسو ته رقم پکې نه وي. صنوبره دا منم چې په سر ویښته نه لري خو په جیب باندې بالکل برابر دی، ما ته پته ده. ډېره ښه ده، دا دې لاړم او دا دې رالم. ورځه یاره وایم ببره الله د سره ډېر خو که چې دا سړی ډوډۍ تولیږه چې یو 2 وړې ډوډۍ مې دې خېټې ته ښکته شي که نه نو بیا سړی سورکي شي، بیا د سره ګپ لګوم، خو ګورې پیسې نشته ببره. हेलो ए पूजावरी तो गड़वे जाता पूछने के खैर चरते दे वो चल शवे बोले ताते दे बाबा ने दिवीरी मुखीदीन काका खो खबर दे काना न कना गुले बाहर मुल्क तत काना कोरिए था नो अगर सर बलाशे पैसे भी मुंगा लगा शांति टोटस मका खर्चा करे बदागे पैसे भी नो का अगलान ते खबर शू नो डाकुआनो तख्तो आव कना 1 करोड़ रुपए पितावान ग्वाड़ी ओ जमा गुले तो 1 करोड़ रुपो दे अन्ना जमा मतलब दे तो करोड़ों नो दे खो 1 करोड़ रुपए पे ग्वाड़ी ओ ये तो
چې څوک یې ویښتو ته هم نشي کېدی د هغه په سر ویښته چېرته دي چې څوک مې ورته وګوري وای حوصله وکړه حوصله چېرته ده ته راشه بیبي خو سهار نه واخلي ماښامه پورې جاړاګانې کوي کله چینک چیس کي کله ورپسې ملایو پراټه خوري او کنه مالې په پخلي بیخو بنیاد وویستو ای جینې تا ته ما دې دپاره فون کړی و که نه کل صبح ته مې ویلو که نه او تا ته ویمه ښه ختم وکړئ ختم او سم ډېر غټ ختم وکړئ چې الله تعالی د ګلي سر ته خیر کړي او الله یې په خیر خیریت سره کور ته راوستلی کړي بیختې وځه ستا سترګې خو په خېټه کې ښار ته واده شوې خو د وریجو نه ونوتې وریجې به هم پخې کړو حلواګانې به هم پخې کړو دیګونه به پاخه کړو او هغه ګل انټي ته مو ووایه چې دعا کوي پته نشته مونځ به کوي او که نه کوي خو دا ورته ووایه چې دعا وکړه ښه او بیبي ته به سلام ووایم بیبي ته یې د مرجانې ترور کره ډېره خفه ده زه صحیح ده خوشحاله اوسې خو زورې لا خو چې تا ته مې سله فون کو ها ایسه به تاڼې ته لاړم ایسچوسک ته مې وویلې خو هغه ماته وویلې چې خبره ډېره مشهوره کوئ یې یعنې ستاسو سړي ته به نقصان ورسي دا د تاڼو خبرې لري ګلرنګه د دې لپاره به ښه فکر او سوچ کوو احتیاط به کوو او چې کله تا له ټلیفون راشي که نه یا د کور واړه ته راشي نو بیا ما خبر کا ها د جمال حاجي صاحب خبره هم ټیک ده خو حاجي صاحب ته هم څه خبره وکړه چې دې مسلې به څه حل راوباسو د دې خبرې همدغه طریقه ده چې د هغې له کله ټلیفون رالو هغه سره بارګین کوو دغسې طریقه به ورسره کوو زه دا نه خبر شوی وم که نه چې کوم سړي ټلیفون کړی و د ده په زبان کې یو بل شانتې ټک دی داسې بل شانتې خبره کې غواړو به تې خیر الله نه به خیر الله دې پکې خیر واچوي زما خو بیخي دماغو کار پرېښی دې هر څه ته خو به ګورو خو ما سره دا فکر او غم دی چې زما د یار ته څه نقصان ونه رسي زما خو په دې ټول کلي کې هم دغه یو ډکی ملګری دی ګلرنګه زه در باندې پوهېږم ما ته پته ده چې په دې ټول کلي کې ستا هم دغه یو یار دی چې ټول عمر دې وخوړو او ما سره خو دا فکر دی چې کېدی شي په دې کې مو سره ستا لاس وي مخیدین کاکا دا ته څرنګه خبرې کې زما زړه جاړي او ته ماته وایې چې په دې کې ستا لاس کېدی شي ګلرنګه ما دا اختاسې نه دي سپین کړي ما دغه شان ستا په شان ډېر یاران لیدلي چې اوس ناست پاسې یو ځای ورسره خوري خاورې پرې واړوي جنازه کې هم هغه شاملي او ماغه وجلی او ماغه په خلکو بخي جمال کاکا وګوره دا څنګه خبرې کوي دی محی الدین کاکا دا خبره د دې ټیم نه ده په دې باندې فکر او غور پکار دی چې ټلیفونونه چاله راځي چې دا مونږ وګورو چې ټریس اوټ کړو چې پته ولګي چې دا څوک دی او څوک نه دي څه ښه دي ته عجیبه خبره کې زما یې وراره تختولی زما زړه جاړي او ته وایې چې ښه دي ښه نه وایم صرف دا معلوموم چې دا څنګه کار شوی دی دا څه دي په مزه وایه نیک بخته یو تخم چغې وې د غوږونو پردې دې راله وشنول مخیدین کاکا دا خلک مونږ له راغلي دي همدردۍ له دی هم مونږ سره خفه دي خفګان کې دي او ته ورته وایې چې ته ورته عجیبه عجیبه خبرې کې ګلرنګه ما ته پته ده اورې که نه تم د شکل نه ډېر ښه سړی ښکارې خو زه خو دې پېژنم که نه تا هم پکې شوړه اخیستې ده ښه دا خبرې پرېږده موږ اوس ټیم د مانځه دی مانځه له ځو او بیا دغه مشر سره ملاوېږم دې کې هغه مشر سره بیا خبرې کوو ډېره ښه ده دی په مخم ښه په مخم ښه مخیدین کاکا ګوره دا خلک مونږ له راغلي وو که نه همدې دپاره چې څه منډه تړه را سره ووایې او که دوی اوس رانه خفه شولو نو بیا به مونږ سره دا منډه تړه څوک وایي تم قسم په خدای چې هر چا بس څه ورته ووایم نو لکه نو ولې به خفه کېږي ما څه ویلي دي چې دوی به خفه کېږي ما خو سمه خبره کړې ده نو دا سمې خبرې به داسې ستا خو هره خبره بس په جګړه باندې ده نو زه خبره کوم سرکوزه ورکه چې برابر دې کړم ما ته عقل ښایي
ته ته اوس وګوره عجیبه خلک دی لالي خبره واوره چې فواد خان دا راته ووایه چې دا څه کیسې روانې دي فواد خان کومې کیسې دا ګلې چې اغوا شوی دی دا ټلیفونونه چې را روان دي او دا بد حل دی دا څه چل دی بس دونه مې واورېده چې مشري بیبي ګلپري بیبي سره خبرې کولې چې جواد خان سره به صلاح کومه ښه دا خبرې دي او ته وایې چې زه نه یم خبر خاجي مشري بیبي کشري بیبي سره صلاح کوله اوس پوه شوم دا وګبه چې ستا په هکله خبرې کوي که نه هغه بلکل ټیک کوي ټول چلونه هم په تا کې دي ښه زه به تا سره ګورم خاجي ما څه کړي دي ګلپري چې دغې ګولي د راخلاصېدو څه پته ولګېده که نه نه کنه باجی هغه ډاکوان ته 1 کروڑ روپۍ غوښتي دي او هغې غریبانو سره 1 کروڑ روپۍ چېرته دي د بختو خو خبرې په ګاډو کې نه ځایږي او د زوی د راخلاصېدو دپاره ورسره 1 کروڑ روپۍ نشته 1 کروڑ روپۍ څه شي نو باجی بیا خو ورسره تاسو امداد وکړئ 1 کروڑ روپۍ تاسو د څه شي دي 1 کروڑ روپۍ څه شي دي ګلپري بیبي په ارام کښېنه ولې زما خاوند او بچو دا محنت د هغې دپاره کړې دی څه 1 کروڑ روپۍ څه شی دی مونږ ته باجی قرض ورته ورکړئ چې ورسره وشي نو واپس پرې د درکړي واه واه د کم ځای نه دی راکوي دا لا اوس هم د هغې د غمه خوب نه درځي باجی زما کلی دی وړه پکې رالوی شم او بیا چاچي خو ما سره ډېره مینه کوي په هر څه کې زما برخه کوي او چاچي ستاسو هم ډېر صفتونه کوي ښه زما صفتونه کوي دا زما صفتونه یې د کله راسې شروع کړي زه هغه ډېره ښه پېژنم ما ته د هغې سره مه وینځه باجی یوازې چاچي مې نه شمکې هم ستا ډېر صفتونه کوي او ستا د کپړو هم ډېر صفتونه کوي ما ته وایي چې باجي دې اوس هم سمه جینۍ ښکاري جینۍ ته رښتیا وایې او که نه شمکې ډېره ښه ده هغه ما ته معلومه ده چې د زړه نه ډېره ښه ده زما صفت کوي تا ته هر ځای زما صفت او تعریفونه کوي او زه یاره بختو دومره بده نه ده خور مې ده خو بس د ژبې نه یې ډېره تنګ یم ښه چې دې ځل لاړه شي که نه کلي ته نو زه خیر دې ورشه وکړه ښه ضرور به وشم خو باجي خو څه باجي ما وی که شمکې سره مو د ګلي د راخلاصېدو دپاره لږ لاس امداد وکړو نو ښه به وي ښه کوشش به وکړو چې جواد خان راشي که نه نو خبره به وکړو ټیک ده باجي ته کښېنه او زه تاسو له ښکلې غوندې یو پیالې چای جوړوم ښه ورشه بس سر دې راره دړ که شمکې ویم چې بچي به مې ډوډۍ خوړلې او که به یې نه خوړلې یاره خو بېبې نو تاسې د ډوډۍ او د خېټې غم دی ما سره د سر غم دی د هغه غریب خو به سره یو ویښته نه نشته ټول ویښته دې تا په موټو کې دي په جګړو کې بېبې زه یې ویښته نه یادوم زه ویم چې الله دې ژوند لا خیر کړي دکه شان وایه دا ستا خوښه وایې چې ستا غوندې ښځې که نه او خاوندانې بار ملکونو ته روان شي نو په جانماز کښېني نفلونه کوي سبقونه بلوي خدایه په خیر یې ورسې زما بچې ستا د لاسه ځمکه م رانه لاړه او خدای مې دې بچي ته خیر کړي بچې مې هم نشته پته یې نه لګي د جامو لیونې کړې وي شوشا لیونې کړې وي خوراکونو لیونې کړې لږ سټاپ شپکې خو چې شروع شي نو به شروع شي ولې په دې سیټ کې زما ډایلاګ نشته څه ولې دغه تاوانګر چې کومونو دا ما رالېږلي دي چې وشي زما خاوند کډنیپ کا دا ټول رواني او شرارت ستا دي
که تا لالچ نه بولې او ستا سترګې اوږې نه وي تا به د ګل په شان دا خاوند د ځانه جدا کو چې بار ملک ته په زرګونو میل لاړ شه او ماله دا راوړه ماله دا راوړه اوس یې کتل د خپلو غلطو سوچونو فیصلې. نو بیبي کورې نه روپیه خو تا جوړه کړې وه او ته به ته خوشحاله وي چې تا کړې کړې به مې او دا چل به هغه چل به او مرجانې ترور له به سم شو ورکومه نو هغه ته نه هیر شو څه. نو چې تا دا خبرې کولې نو ما به نه کولې زی مور یم زما نه خوږېږي. ما بیبي د دې میندو مکر ډېري د میندو مکر ډېري ته به څه خفه کېږي ته به څه دردېږي زما کې یو بچی دی زه پرې دردېږم زما د ړندې سترګه وکړه چې زما نه یو ساعت پناه شي نو زه ته وایم شابه چې دا ټلیفون واپس وکړه ګلې بچه د دلې بیبي ډوډۍ مې خوړلې او که نه نار نه ور به ګرځي خدا. بیبي خبره مې واوره که نه مې داسې چل دی که نه 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 هلته به وله کیدای شي بریاني م وروړلي ځکه چې تاوان پیسې خو به ستا بیبي هغه جادوګره کوډمارې به وله روچې لیږلي چې بریاني م وله پخه کړې غوښه م پکې وله واچوې تکې م وله یو څه کباب م وله وایي د خېټې سپی د ځانه د خېټه وره جوړه کړه د خېټه وره. نو بیبي ټول تر سکون خوراک دې پکې یاد که حلوا خو دې پکې یاده نه کړه. وایي دا زه پسې مه عقل کاره چې دا لمپه سرې یا ښځې زه خو تا تاریان یم ته به کله ښځه کېږې ته به کله پوهېږې. ای بیبي دا دونه ډېرې خبرې تا چا نه زده کړې دي خو بس خلک لږه ډېره جړه وکړي که نه. ها نو ستا چاچا چې د کومې ښځې په خاوند پسې ډو خوږېږي نه به جاړي که نه ستا خو چې د پیسو د ډلو په تبه نو بیا بیا ډو خوږېږي که نه. بیبي بس که نه په دې سیند کې د ډېرو جړل. ای بیبي بیبي خو ستا یو زوی دی که نه نو زه خو هم ستا یوه انګور یم د خدای نه پس مې ستاسو اسره ده ماله به څوک تسلي راکوي. خو چې زه راته ویم ځان هوښیار که نو ځان هوښیار که نه. بیبي ته کښېنه که نه ډېر دې وجړل او ډېرې اوښکې دې لاړې نو تا له که نه زه چې پخومه او ملۍ ورسره روړمه او ورسره پراټه روړم خو دې کړی ناکام دی نو لاړه شه ورشه پخه که راغله په سر مې ویم سر مې داسې درد دی سر رانه راپرېوځي یو دوه پیالې پخې که نو ته به موسکې او زه به موسکمه. به دوه پیالو خو ستا ګزاره نه کېږي خیر دې چینه کې به روړمه جاړه مخه په چړک دې ستا هغه چیو لګي او په چړک ته ولګي. وای ببره وایم په خپل ځان نی ټول زور دې په ما راوړی دی مړ دې کړم خپې دې راله ماتې کړې. ګلیا تا خو موږ د چیو روټۍ نه خلاص خو یوه روپۍ هم د نه وصول نه شوه خدای خبر چې څه د جان سپېرې څوک د اډو تپوس نه کوي. نه نه مې معلومات وکړو د مور یک یو نیازبین زوی دی. وایم نیازبینتوب سره به ګورو د یخنۍ نه درنه مړ شوم په دې سر مې یا بړستن واچو او یا چې دا څادر کلک تو که کوثر درته نه شم. غلی شه. وایم یریږم درنه نه داسې چل دی که نه چې تیاره خورمه ډوډۍ میلاویږي چای میلاویږي او خورم او څکم نه پټې شته او نه کټې شته دا ځای مې خوښ دی. ولې شوته یم ګنې د مزغه د لورانوم که سبا پورې د پیسې را نغلې نو د جون نه دې لاس ووینځه. خو ته ما په خوا وینځلې دي خو نو یو چک ډوډۍ دې نور راوړه ډېره لمې وتاو شوې دي. چپ بابره د دې کور ته ټلیفون وکړه دا به ورسره خبرې کوي او زه بیا واخم چې کور والا دې چغې او فریاد واوري نو بیا به ورته پته ولګي. وایم بابره دا ظلمونه کې ګوره زما ایکې یوه مور ده او هغه په زړه باندې ډېره کمزورې ده د غم حمله نه شي او بله دا چې په ټیلیفون باندې چې نو رنګ مه کوې هغې کې چارج نی. غلی شه زمونږ پیسو سره کار دی پیسو سره. یا بابره تا ته چا ویلی دي چې زه د میر غضب کلي نواب یم؟ زموږ کار ښه کوئ مونږ پوره ستا معلومات کړی دی چې ښه شوړه د سره شته. من بابره غټ یم خو هیچته بیشته هېڅ نشته ځان مه پازوه غاښون له زور مه ورکه غاښونه به درنه پروزي. غلی شه ډوډۍ موږ له دوکه راکې. ای بابره او سنوبره
وایم کوریا م رانه په ځای پاتې که تاسو خدای په سپو مات کي غلی شه څه به هېڅ هم نه ویم ته به څه ووایم خو ببره که خفه کېږې نه که نه ته یقین وکړه چې د ډېرو کلکو تړلو سره مې خېټه کې بیا راو شو نو که داسې یو دوه وړې ډوډۍ م راله را پیدا کړه او د ټماټرو چکني دې ورسره وکړه نو ډېر خوند به وکړي خدای دې بیخ د سپیرو باسه تا نه تم شو خېټه ده که تنور دی ورشه لکه څه بندوبست ولا وکړه د پیسو مرغۍ ده خرابوې نه څه چل ولا وکړه او که نه سنوبره ووایم ګوره کله چې سړی په خېټه موړ شي نو دماغ یې کار شروع کي او بیا د ما دا سرم خالی دی نو دماغ مې کار نه دی شروع کړی نو چې ډوډۍ هم را باندې خوړه او لږه لسي م ورسره راوړه او شین مرچکې ورسره ژوندۍ راوړه بس ورو ورو بیا په خوله کې راکړه او ته به ورته لسۍ سره ګوټ کوم او ته به رانه لوړې خوله کې راکړې اول خرچه مه کوئ دا خوله ده له ماتوم ګوره وی ګټه په تاوان کېږي چې تاسو په ما تاوان وکړې نو تاسو ته به څه میلو شي نو چې تاوان هم نه کړې نو څه خو میلاویږي نه که نه ورشه لکه شا به زر ولوړه ته خدای بیخ د سپیرو باسه نه ټقرانه کې ګوره بیا خرابېږم بیا به ما ته به راځي ته به راځي که نه لکه نو اوس به ته به راځي مرغۍ خبره نشته راځي کارغانو ته قشې وایه سراونې کي را باندې پرېږده چې په دې صفا پیچې وکړي نه که نه بیا مې مخ ته راځي که نه خیر دی ته څنګه طبیعت دې څنګه دی ښه یم د کوم ځای د خیره د پورې نه وښه او دا دې په کباړ کې اخیستی دا جلسه او بوټانه دا هم کباړ نسوار خو ځای نشته بس که نه هاو ته مې دې لپاره راوښودې که نه چې ستا دې خلکو خو مونږ په ټلیفون باندې لیوني کړو دی پوی که پوی چې ښار کې پیسې په اونو لګېدلې نه باجي سما خو ورته نه دي ویلې چې تاسو مونږ ته ټلیفون نه کوئ خو که دلته ټلیفون کوي نو په یو دعوه باندې به کوي که نه ما سره د چا دعوې ماوې نشته ما هر څه ختم کړي دي هغه کلي سره هغه خلکو سره صرف او صرف خپلو ځمکو له ځو خیر دی باجي هېڅ خبره نه ده او خپل خپلوان خو همداسې سختو کې پکارېږي سختو کې پکارېږي نو چې سختو کې پکارېږي که نه نو لاړه شه او بابا ته دې ووایه چې خپله ځمکه وله خرڅه کړي نو سختو کې به یې پکار شي ما نه څه غواړې نو باجي ای هم نه پیسې نه دي غوښتې هغې صرف ټلیفون کړو چې چېرته پولیس ته راله خبره وکړئ دا چې بار بار ټلیفونونه راځي که نه نو د دې هم دغه یو مطلب وي پولیس نه د دې مطلب دی پیسې باجي دا خو خیر ستاسو د خپل ذهن پیداوار دی دا خو تاسو وایئ که نه ښه نو دا کني زما د ذهن پیداوار دی زما په ذهن کې الټه پلټه خبرې راځي وای ته نو چاړې شي په دغه ژبه هغه د بختو خبره چې ته نو هی هم د هغې خوشې ډیرانونو نه د هغې خوشې لارې کوڅو نه د هغې څښا کلي نه مې راوسي په بنګله کې مې کېنولي په ګاډو موټرو کې ګرځي د جنت په شانتې کور دی دې لباس ته دې وګوره دې پیشن ته دې وګوره دې ځان ته دې ښکته پورته وګوره او ځان ته هغه رایاد کا هغه چې وې اوس ما ته زما په ذهن کې الټه پلټه خبرې راځي دلته راغلې نو خبرې دې زده کوم ما ته خبرې ښې څه دی ناستې بسه سره ته وایم وځه له دې کمرې نه ذهن کې راځي راشه دلبره ظالمان مې ګډوي په میدان مې ګډوي لکه بیړه چې په خبو او دا وخووي لکه اشنا د دې سپېرو خو هغه ښځو مور اړو تپوس نه کوي موږ هم دغه سوچ کیو که نه چې دا تپوس یې ولې نه کوي تپوس خو به مې وکړي ویم تاسو په هغوی څه کوئ تاسو سره زه خوشحال یم سهار او ماښام ښه په مړه خېټه ډوډۍ خورم خو د خدای بې انصافه په دې گنجي دې راله واښه ږدري دا جرسي به دې ایستې وه او دا به دې پیاچولې وه بیا به زه ډېر خوشحاله وم زړه مې وایي چې په دې مرۍ د نه زور کم په 3200 روپۍ تروړه ده او د یوې ورځې یوه تروړه ته خورې په یو ټیم باندې د ثواب کار دی ډېره لا خو د ثواب کار دی چې اوږې ماړه کې دا ثواب دی په دې وخت کې مړوم دی ماچس لږ راواله څه پکې دا سوځوم دی پې ته خدای بې انصافه ګناه ده ایک یوه ماشومه ښځه مې دا به بیا کونډه شي زمونږ خو د 3 میاشتو راشن په 3 ورځو کې ختم کو خو اوسه پورې ستا د پیسو پته ونه لګېدله صنوبر خانه ویم په پیسو پسې بړانده چې زما د بیبي او زما د ښځې نه به روپۍ مونې وینې
خو وایم په دې سر مې د کبانو داسې خارق لګولی دی چې غوښې رانه یوړې ته رانه کلک کلک وګاروې سر نه زړه مې و چې په دې مرۍ درله زور کوم چې دا قصه دې ختمه کړم وایم ډاکو ماما خفه نه شي دې کبانو راله په دې سر دړ که وایم که یو پیالې چای را باندې د ګوړې اوس کله که نه نو ډېر خوند به وکړي لکه د خدای ظالمه انسان یو قسم د کوتري مشین دی لګولی دی دا روټۍ ته ځای کې کوم ځای کې نو خفه نه شي 1 کروڑ روپۍ مخلی خیال خو به مې ساتې که نه خو دې کارغه ته وکړې شه که نه په مزغو یې راله درکدم ساتلي دا کارغان څه عجیبه بریا خبره خو یې سمه ده چای روټۍ پې کوه نو هی هی څونه ښکلې خبره وکړې ګلیا دا پیسې به کله راځي کله وایم میلو به شي خو خپله د دونه زور دې کله کله سره ورکړه چې خپې دې راله ماتې کړې بې به مې د پیسو غم کوي چې څنګه میلو شي نو تاسو ته به پیسې راځي خو د دې سر نه مې دا پلاله خوا ګزاره کې سر یې راله پوڼه کړه که بس دی که نه دا به همدلته لرې کو خو د پیسو بندوبست وکړه د پیسو بس پیسې وچ دې کړو وچه پیسې به راشي لږ لاونګ راله وکړه او کچالان پکې واچوه او اوږه ورته ښه مزېداره وټکوه ډېره مې ورته شوي دي او جوارې پکې مات کړه او په قاشوغ یې راله یو نوړی راکوه ثواب به دې وشي درنه پوزه پرېږدم او ته یې پوزلې مې د پیزوان غم وکړه لاون نو لاون تاسو نه کوئ سر چپ کې نظارې مې د پخوانی زمانه وه جواد خانه خبر شوم چې ګلې غوا شوی دی او کنه یار څه عجیبه غوندې صورتحال دی نو نه نو دلته خو های پروفایل خلک غوا کیږي زه په دې نه پوهېږم چې ګلې خو د کلي یو عام بنده دی هغه ته یې څنګه پام شو او غم خو دا دی که نه چې ګولي ته یې څنګه خیال شو او په کم غرض باندې یې اغوا کړی دی او تاوان دی غواړي هغه هم 1 کروڑ 1 کروڑ نه نو ګلې به د دومره پیسو بندوبست څنګه کوي ګولي ته خو صرف د پلار نه ځمکه پاتې ده نور خو هغه بېروزګاره بنده دی هغه سره څه دي عجیبه کیس دی ګولي سره خو دغه یو آپشن دی چې ځمکه خرڅه کړي او پیسې ورله ورکړي خو جواد خانه یو کار نه کوو فوت خانه څه کار چې دا ځمکه دې واخلو اوس به په ښه نرخ راکړي ځکه چې مجبوري ده فوت خانه دا خبره ته کې او که نه جواد خان زه کوم ولې تا ته مخې ته څوک ولاړ دي فوت خانه زما ستا نه دا توقع نه وه هغه په مجبورۍ کې دی او ته د هغه د مجبورۍ نه غلطه فایده اخلې جواد خان زه پوه نه شوم ځکه ځمکه اخلم نو پیسې به ورکوم او فوت خان پیسې ورکې خو که هغه دا ټیم ځمکه خرڅوي نو د مجبورۍ نه بیا خرڅوي او د چا د مجبورۍ نه فایده نه اخیستل پکار ته د خپله خبره واپس واخله سوري برادر زه پوه نه شوم آی ایم ریلی سوري اټس اوکے برادر اټس اوکے یا لکه ګلرنګه اوې تاسو ته وایم د دې ګولي څه غم د سره شته او که نه زما خو ګورې بیخي دماغو کار پرېښې کاکا ډاکوان 1 کروڑ روپۍ غواړي غواړي په غوړو څه کوي ډاکوان و خدایا پاکه غوړي نه 1 کروڑ روپۍ غواړي ډاکوان 1 کروڑ روپۍ او دا څه وې نو بسون یا لکه نو ګولي غریب سره خو 15,000 روپۍ نشته نو 1 کروڑ د کمې نه پیدا نو همدا جړه خو مونږ هم کوو که چې څه به کوو وله مخیدي کاکا دا اغوا کېدل نن سبا پیشن دی هغه به ډېر مشهور شي سرکوزو تاسو د پیشن پسې شوئ د پیشن غم وړي او ما سره د ګولي د سر غم دی د سره نو مونږ پې دلته سوچونه ولې کوو خو امتحاني ته به ورشو که نو نه ګورنګه دا کار وړونه کی د پولیسو والا خو بیا مزي شي دته دې خیال دی د څه شي مزي ګلرنګه د ډاکوانو سره په خپل باندې خبرې کوو چې څه په اندازه باندې پوه شو الله کاکا چې ډاکوانو سره خپله خبرې کوې سرکوزو څه حل راایستل پکار دی نو هر څه چې ګلرنګه ته ماله د ډاکو نمبر راکړه چې زه ورسره په خپله خبرې وکړم هغې نو ریس نه وایي بس 1 کروڑ روپو کې ستنه انخطې ده نور څه نه غواړي بس یاره په دې نمبر باندې د مال شک دی په دې نمبر باندې مخکې ما خبرې کړې وي د
دماغ ته ملت لکړه دي مخیدین کاکا دته ګوره دام د کراچۍ مازغري زما خله د مازغوم ټول کار پرې خودو نه نو تا به کله خبرې کړې دي مخکې د دې نمبر نه ما ترنګ شوی وو تاسو به لفظ وکړئ خیر دی یا لکه سرکوزو یو وای مال نمبر وای بل وای مال نمبر څخه مې وکړي چې هر څه کوي هلکه ګلرنګه د دې سړي خدا وای زما سره خبرې کړي چېرته ده پکې لاس دی یاره کاکاجي د ده خو پکې لاس نشي کېدی خو زه وایم په دې هر کلي کې یو نیم شیطان خامخا وي او د دې معلومات پکار دی که نه کاکاجي د دې د کراچۍ نه راغلم که نه نو ما ته د دې لمبر نه ټلیفون راغلی و ما ته رفند پیتې وي ما ته رایاد شي وو نو لکه دې کې څه چل شته نو بیا خو د دې معلومات ګلرنګه پکار دی نه ګلرنګه په دې کې نمبر په سره خبرې وکړو که نه نو ته پوس به دې وکړو نو خبرې به ورسره ته کې که دا مشر به ورسره کوي څوک به ورسره کوي خبرې هغه خو خبرې هم نه اوري زه به ورسره خبرې وکړم یاره ته ورسره خبرې وکړه خو چې زموږ دا ملګری راشي یار هلته کور کې م جړا فریاد ده دلته کې ټول کلی پخه په دی دا اجرم داسې سپوره سپوره ښکاري دا وګوره قسم په خدای چې موږ ورپسې زړه م ورپسې جاړي کاکاجي ماړه په ژړا کار نه کېږي خو سهل یې رایستل پکار دي اورې که نه هر څه چې نو زه وایم که تاڼې ته ځم ښه ده او که په ټلیفونو سره خبره کوئ نو پاسئ چې څه غم یې وکړو نو غم خو یې پکار دی کاکاجي ته وې په جړا څه کار نه کېږي نو زموږ لاس کې څه دي خو که ته وې چې چېرته مشران راغونډ کړو که وې چې تاڼې له ورشو چاله خو به ورځو که نه زما نه خو وارو پار خطا دی پوه شولې لکه د ښځو جاړه مه راپاسه او سهل یې راوباسه بس تا سره خو دغه یوه کوټه ده چې کله پې زما ملا وایي او کله پې د ګولي اوس خو دله د ګولي قدر درغلو که نه نو ګولۍ سرکوزي ته خو ما دقه ویلې که نه چې د اودګار خېلو سره مه ګرځه مه ګرځه خو هغه کله ویل چې دی نو دغه ته زما دا څه ورته وایي هغه ملک نوم رانه هېر شو او کله ویل ځمکه خرڅوم ما ورته وویل چې لکه دا ځمکې خرڅونه ده پرېږده ستا سر د بار ملک د مزدورۍ نه دی دلته څه کوه دا خپله زمینداري کوه خو هغه ویل نه زه بار ته ځم لاړې به چې چا خدای خبر شه کاکاجي بهر ته تګ څه ګناه نه ده هر سړی وایي چې دوه پیسې وګټم خپلې بچو دپاره خو خبره دا ده چې کله نه هغه زما ملګریتوب لږ غوندې کم کړی و که نه او هغه خوشاوټارو سره ملګری شوی و خو د هغه هم قصور نه دی نو خېټور دی چېرته چې ته د لوګې وویني که نه هلته ورته کټ واچوي ګلرنګه خو ته به ورته په پوله ناست وي دا سرکوزی به ورته ناست وي دا به ناست و او تاسو ورته ویل تا ورته ویل ځمکه خرڅه که او بار مزېږي نو ما خو ورته دې دپاره نه ویلې که نه چې ځمکه خرڅه که او تا دې ډاکوان وتښتوي ما نو بل داسې کار دی که نه بس پاسئ چې څه غم یې وکړو مخیګین کاکا زموږ خبرې چېرته نه ده منلې چې مونږ چېرته مشوره ورکړې ده که نه هغوی خو بیخي نه ده منلې چېرته د کلي هغه ممبر څه وینو یا تاڼې ته ورشو چا سره مشوره وکړو په دې باندې پاسئ تیار راځئ کاکاجي راځه راځئ